د ګران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د احد لوی مبارک غزا او د هغه غمجن واقعه سید بوهایی جان هغه په خپل شعر کې داس بیانوي. رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر چی کافران د مکی یوزای کوي لخکری ابا سفیان د مکی منافقان ورسره ټول مشرکان د مکی منافقان ورسره ټول مشرکان د مکی او دا سبب چې ولی نبی بدبول بوتان او دا سبب چې ولی نبی بدبول بوتان رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر حکم وکړ جناب وما تشوي پرون لپاک رب خطاب زڅو خبرې کوم دل ترابول اصحاب پر منبر وکاو بیا حضرت بلال اذان پر منبر وکاو بیا حضرت بلال اذان رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر سبا روان شو نبی په هر طرف ورسره ټول یاران د نبی شو ورختا لغما ټول دښمنان د نبی پهلوانی کولا امیر حمزه په میدان پهلوانی کولا امیر حمزه په میدان رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر بلی لمبی شوی د جنگ د مدینه په صحرا دوړې خپرې شوې د جنگ لدواړو خواو تورې په وینو سرې شوې د جنگ قطرې د وینو پرتې د مدینه په میدان قطرې د وینو پرتې په کنارو د اسمان رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما
جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر اصحابو پرخو بندر زکا غالب شو کفار دا مصطفی فلخکر دا کم لعین پتیگا شهید شو غاخ دا سرور رخسار سر پوینو تر گلابی ارغوان رخسار سر پوینو تر گلابی ارغوان رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر شیطان پغلاو تللی چه پیغمبر شو شهید خبر وانکو کلی چه سوک خبر شو هغو پا غم گریوان چیرلی بی بی زهرا پا جڑا سو شو بابا مهربان بی بی زهرا پا جڑا سو شو بابا مهربان رسول الله شو خبر جبرائیل راول فرمان سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران سبا احد لدرما جنگ تا درزی کافران رسول الله شو خبر بوهای جان مدام دعا د خیر کوا چې خراب نشي اسلام مسلمانان دې هم